د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنوونکو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږو بجو مهمو وروستیو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د یو شمېر هیوادونو څخه د افغانستان د بیا رغونې غوښتنه. له 3.5 میلیون افغان میندو او ماشومانو سره د حیاتي مرستې ژمنه. د کابل په صنعتي ښارګوټ کې د باغ کمپل تولیدي فابریکې پرانیسته. او د پاکستان په بلوچستان کې پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید. اوس هم بشپړ خبرونه زه عمر افغان یم. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي هغه هیوادونه چې تیرو 20 کلونو کې افغانستان ویجاړ کړی د دوحې هوکړې پر بنسټ باید افغانستان ته راشي او له اسلامي امارت سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو د نفوس صندوق پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له 3.5 میلیونه افغان میندو او میندوارو ښځو سره حیاتي مرسته کړې ده. یا صندوق وایي چې د مرستې د سږ کال له جنوري تر اکتوبر پورې د امریکا د کډوالۍ نړیوال سازمان او نفوس د دفتر په ملاتړ ترسره کړي دي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 21 ولایتونو کې د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د پور ورکړې صندوق فعال دی. د مسؤلینو په خبره پخوا په 4 ولایتونو کې فعال و، خو د سرپرست حکومت په راتګ سره د هیواد په 18 نورو ولایتونو کې هم فعال شوی دی. د پوهنې وزارت بیان ویلي چې دغه مرستندوی بهیر د یو ځانګړې تګلارې پر بنسټ مخ ته وړل کیږي او د ښوونکو د مستحق والي په نظر کې نیولو سره هغوی ته پور ورکول کیږي. بل پلو ځینې ښوونکي چې په دولتي ښوونځیو کې درس ورکوي د دغه صندوق د جوړېدو هرکلی کوي. د جوزجان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ کې د نږدې 3 میلیونه افغانیو په لګښت یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مسؤلینو په خبره یاد ښوونځی 6 تدریسي خونې، یوه د تحویل خونه او نور اړین محلقات لري. په باختر پوهنتون کې یو ورځنی اقتصادي نندارتون جوړ شو. د بزنس ګالې په نوم په دغه نندارتون کې د هیواد داخلي تولیدات او سوداګریز توکي د باختر پوهنتون د محصلینو له لوري نندارې ته وړاندې شول. د کابل ښار په صنعتي ښارګوټ کې د بخت کمپل جوړولو فابریکه د اسلامي امارت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په شتون کې پرانیستل شوه. ملا عبدالغني برادر د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دغه فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل په هیواد کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو او د فساد کچې په ټیټېدو سره اوس مهال د هر ډول پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آبچین شرکت مسؤلینو خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 18 نویو څاګانو د استخراج د کیندلو چارې پیل شوې دي. دغه نوي کیندونکي څاګانې د قشقري بلاک د سریپول آق دریا او د جوزجان په زمرودسای کې موقعیت لري. د مسؤلینو په خبره د کیندنې چارې به په 2025 ګریز کال کې پای ته ورسیږي او د دې سره به د نفتو په استخراج کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د فایدامې وزارت مسؤلین وایي چې د سالنګ لوی لارې د 10مې ګالرۍ د جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي او د ژمي تر رارسېدو وړاندې به بشپړې شي. د مسؤلینو په خبره د تونل دننه کار تر 14مې ګالرۍ او د خنجان ولسوالۍ ځینو برخو پورې بشپړ شوی دی. د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د هوا په نظر کې نیولو سره روانې دي او د مسؤلینو په خبره په عادي ورځو کې 300 مترو پورې د کانکریټ چارې پر مخ وړل کیږي. سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي چې پلازمینه کابل د شمال له څو ولایتونو سره نښلوي. د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس محمد یوسف مستري له ایران غوښتي چې دغه هیواد کې د افغان بندیانو له وضعیته د ډاډ په موخه رسنیو نړیوالو بنسټونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې ته د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې زمینه برابره کړي. د محمد یوسف مستري په خبره د اسلامي امارت د زندانونو چارو د سمون ادارې هیواد کې دغه راز زمینه برابره کړې ده. د دغه ادارې د خبرپاڼې له مخې یوسف مستري دغه خبرې د ایران د عدلیې وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو د مرستیال اسکر جلالیان په مشرۍ د دغه هیواد له پلاوي سره کتنه کې کړې دي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 د کندهار سپین بولدک له لارې 10 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 3 او د هرات د اسلام کلا له لارې 11 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. له هیواده بهر د راپورونو له مخې د پاکستان بلوچستان په قلات سیمه کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی دی چې 7 عسکر یې وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د یادې سیمې ځایي امنیتي مسؤلینو ویلي چې دا برید د جوهان په غزنی سیمه کې شوی دی. امنیتي مسؤلینو دا نه دی ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا وسلوالو ته کوم زیان رسیدلی او کنه، خو د نوموړي په خبره په برید کې وژل شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دې برید مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې منلی دی. د هند په شمالي مانیپور ایالت کې مسؤلینو د لاریونوالو له لوري د سیاسونو د کورونو سوځولو له امله دغه ایالت کې د انټرنیټ او موبایل خدمتونه بند کړي او ګرځ بندیز اعلان کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې دغه لاریونونه مانیپور کې د دوو قومونو ترمنځ د ناندریو له امله رامنځته شوي دي. د دغه دوه قومونو ترمنځ د دندو او زده کړو په څیر پر دولتي خدماتو رامنځته شویو نښتو کې د تیر زېږدیز کال د مې میاشتې راهیسې شاوخوا 250 تنه وژل شوي او 80,000 نور بېځایه شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو غزه کې پر یو ښوونځي چې بېځایه شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه برید کړی دی چې 10 تنه یې وژلي او شاوخوا 20 نور یې ټپیان کړي دي. د غزې روغتیایي مسؤلینو ویلي چې ځینې کسان لا هم د ښوونځي تر ویجاړیو لاندې بند پاتې دي. د دغه مسؤلینو په خبره غزه کې د جګړې له پیله تر دې دمه 43,999 تنه وژل شوي دي. شي جینګ پینګ وایي چین د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره کتنه کې ویلي چین د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو او همکاریو پراختیا او ناندریو مدیریت کولو لپاره کار کولو ته چمتو دی. بایدن له شي سره تېره ورځ شنبه پیرو کې د اسیا او اقیانوسي اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې د هغه په استوګنځي کې کتلي دي. دغه کتنه کې دواړو لورو پر سایبریایي جرمونو، سوداګرۍ، تایوان او روسیې اړوند مسایلو غږېدلي دي. او وروستی خبر مو د سپورټ له ډګره دا چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو پر وړاندې د 3 اړخیزې لوبلړۍ په دوام سبا یکشنبه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه 3 اړخیزه یوه ورځنۍ لوبلړۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. دا د هېواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه، تر بیا ښې چارې.